مستحب طریقه دا ده چې درې ځایه کا، یو حصه خپلوانو له ورکا، یو ځان له پرېږده، یو حصه د خدای په نامه قربان کا. زه وایم خپلوانو بدیم کړي، هغه هم په توپه وله، د دې زمانې خپلوان دی خدای په قړ سیلاب کې خپلوان ملوان ورکوه. شکر دی چې رور مې نشته، الحمدلله چې رور مې خدای نه دی راکړی. شکر دی چې خور مې نشته، شکر دی چې ترور مرداره مې نشته. رور په ګرنۍ ټوله، خور په ګرنۍ ټوله. تاله به د پیشو غوندې په تاک کې ناستی چې کله به یې راوشو کو. د خپلو نه نن پردي ښځې داسې ده که نه؟ والله العظیم پردی به دې سنبالم کی، پردی به در سره منډه مو وی، پردی به دې په شام کی، خپل به دې مال ته غلی. نن د خپل نه لوی دشمن بل نشته. نو زه یم شکر دی چې نه مې رور شته، نه مې خور شته، نه مې وراره شته او نه مې خوریی شته. ان وسیمه سیمې دي هغه ارامیان هم خدای دې نیکان. تاسو خیال راغی؟ نو عزیزانو غریبو له ورکه، کور ته یې ورکړه یو څه. نو دې وجې نه عزیزانو اخترې مخترې نشته. زما خو چې اختر راځي پړه مې تیاری، یو خو مې د اختر دې مبارک شه، اختر دې مبارک شه، په زړه مې چوي. اختر مبارک نه دی، زمونږ څه اخترونه. په دغه ورځ به تاسو جوماتونو کې صاحب یو بل سره غاړې وځي، اختر دې مبارک شه. ماله چې را نږدې نه شي، یا نږدې شوی نو ښه به نه. مبارک دی اختر، سپېره نه دی. تاسو خیال راغی؟ اختر یې نشته. اختر یې د هغه چا وي چې چا خپل بچي د محبوب د رضا دپاره قربانول. اختر یې د هغه خلک، زمونږ اختر یې. نو هسې اخري خبره واورئ چې په دغه ورځ د قربانۍ څاروي کې څه ګړبړ راشي، یا ګوټ شي، یا سرمنې کې څه چل راشي، ملا له یې ورولي هله عیبي شو بل واله. یو خو بهر ملا نه هم پوښتنې نه کوي. خدای ته وګورئ، خو چې د جومات امام یې هغه د فلسطین مفتی اعظم صاحب، نه به علم کړی، نه به سند ورسره یي، نه به چرته طالبګیري کړي، نه به څه کړي. خو دوه درې د اردو رسالې به یې کتلي او یا رب چې حکمت است که ناکسان کسان شدن، به حکومت پاکستان همه بابوان شدن. ټول بابوګان او ټول علامهګان. واورئ چې داسې ګوډي چې تر قربانۍ ځای پورې په خپله تللی شي، قرباني پې کېږي. که لکۍ دوه حصې وي، یوه حصه غوسه شوي قرباني پې کېږي. که غوږې دوه حصې وي، یوه حصه غوسه شوي قرباني پې کېږي. په سترګو کې څه چل راغی او دومره نظر یې لګېده چې قربانۍ ځای پورې پتلی شو، قرباني پې کېږي. په سرمنه یې پم ولګېدو او د سرمنه کې چینجي وشو او لاندې غوښه یې نه ده نقصاني شوې، قرباني پې کېږي. زما په دې خبره پوهېږئ؟ خبره تنګوی ما، هر چا نه پوښتنې مه کوه.